السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده که یو سړی پر یو شي باندې زیاته ګټه کوي، 3 چنده ګټه کوي، آیا دغه ګټه جایز ده که نه؟ مثلا یو شی دته راغلی په 100 روپۍ دی په 300 ورکوي او ګراک ته دا نه ښیي چې دا شی ما په 100 روپۍ رانیول دي، آیا داسې شی دومره ګران خرڅول شرعاً جایز دي او که نه؟ د دې محترم ورور د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم الجواب حامدا ومصلیا چې د شریعت د نگاه څخه یو شی په ګټه خرڅول بالکل جایز دی، خو البته دا ګټه به د انساني مروت مطابق وي، ظلم به پکې نه وي. لہذا یو شی تر حد زیات ګران خرڅول دا په ظلم کې راځي. مثلا یو شی په 10 روپۍ یو سړی په 100 روپۍ خرڅوي، دا بیه خو جایز ده، هغه سودا خو صحیح سوه، البته د انساني مروت خلاف کار دی. لہذا پر یو شي باندې سړی باید دومره ګټه واخلي چې د بل مسلمان د مجبوري او د بل مسلمان چې د شي ته مجبوري د هغه څه غلطه پیدا وانخلي. عام طور نن په بازار کې داسې سوداوي کیږي، کم شی چې شارټ سي د سره پروت وي، هغه شی د رانیولی وي په 100 روپۍ باندې، خو دغه شی په 500 روپۍ دی، هغه مشتری او ګراک دې ته مجبوره دی، هغه په 1000 روپۍ هم د مجبورتیا له کبله اخلي. لہذا دلره د دغه مجبوري څخه ګټه اخیستل او شی په ډیر ګران بیه ورکول دا په ظلم کې راځي، دا د انساني مروت خلاف کار دی، البته سودا یې صحیح ده. لہذا په کار دا ده چې مناسبه ګټه د انسان څخه واخیستل سي، د مسلمان سره په سودا کې واخیستل سي، دا جایز ده تر څو چې دا د انساني مروت هم مطابق راسي او شرعاً هم به جایز سي. لہذا علامه کاسانی رحم الله په بدایع صنایع کې 5م ټکی 219 نمبر صفحه کې د دې مسلې تفصیلي وضاحت کوي. والله تعالی اعلم بالصواب.